السلام علیکم مرګرو، زه یم سلمان خان. امید کوم چې تاسو ټول به ښه د دې نننۍ ویډیو شروع کوم. زموږ سره اوسئ، اوس روان یم زه کلي ته، او په کلي کې چې کوم دی نو نور کله پکې زه تراویح او سحري ټیم وښیم، خو دا مې په دې نننۍ ویډیو کې نه دی ښولی. او نن ځو کلي ته. کلي کې کار چې کوم دی زما دا دی چې دا ویښته مې غټ شوي دي دا مخې ته، او په ویډیو کې ډېر زیات کم تېرې شوي ویډیوز چې ما کړلې پای کې ډېر بد ښکاري، او دا د ښکوم لکه لوپر شان دي پکې ښکار. نو دا لوپټې کموم ځکه چې ډېر اوږده دي، نا کله اخوا ځي او کله دې خوا ځي، او بې تولي دي که نه. نو دا غاړې به یې وړې، خو صرف دا منځ دا اوږده اوږده ویښته سرې دا به کټ کوو او زموږ سره اوسئ. ملګرو دا کلي دی، کلي ته راغلی یم، ویښته به واړه کوم. هغه پکې مین دا ناست دی، دا هم زما تره دی. دا ماحول دی او دا پکې اطرز بیا راغی. چېرته تللی وی؟ آباد ته یاره. ښه اوس راغلې؟ ته خو به سم ستړی یې. دا پکې نانو دی، دا پکې نانو خواله به ځو پکې. چېرته ولېږم؟ ها مینهوالو دا چې کوم دی نو نانو دی او څه کې بس کلي ته راغلم، ما بازار خواله به لاړ شم. ښه بازار ته چکر لګوم، څه کار نه دی. ښه نور څه مصروفیات دي؟ نشته، خیر خیرت دی. بس په دې ټول کلي کې ما او دی وزګار یو، نور څوک نشته. نور ټول خلک چې دی نه په کارونو باندې دی. اوس دې سره وختم چاپ ته پکې رالم. دا پکې غفران دی. غفران السلام علیکم، څنګه چل دی؟ ښه روژه څنګه دی یاره؟ تږی که وږی که څنګه په خیر برابر ده؟ څه وږی تږی یې که نه؟ څه تجربه کړی شوی دی که نه دی؟ لا نه کېږي، څه یې لا سهار دی. ماسپښینې کې دی اکثر څه تړه کېږي؟ چیته اوس ځو درنه. دا خانجي دی، بیا نو تپوس کوو روژه. السلام علیکم خانجي. خیر دی الحمدلله. ته ښه یې؟ او سپر راغلی یو. څنګه روژه څنګه ده؟ خیر دی الحمدلله. الحمدلله. ما ستا روژه څنګه ده؟ ښه ده. وږی شوې تږی شوې؟ ښه. څنګه اوبو ته دېړه شوی دی؟ پکوړو مې کپړو ته هر شي تړه کېږي. رالو چاپ ته ځئ. السلام علیکم، څنګه چل دی یاره؟ ښه خیر دی الحمدلله. ویښته به واړه کوو. ځای د خو داسې حساب به کوو که نه چې دا غاړې خو صحیح دي. صحیح ده. دا شی ډېر اوږد شوی دی، نو دا به داسې د دې سترګو د دې وریځو پورې داسې به جوړول غواړي. صحیح ده. ملګرو دا ویښته مې چې کوم دی واړه شو، تاسو لیدی شئ. هغه ډېر ډمبر یې کم شو که نه. او اوس به ځو پورته. ملګرو اوس د چاپ نه رالم، ویښته مې واړه کړو او کپړې مې به دې ډکلې، او تاسو ته به زما دا وړوکی خوشحال خان د تره زوی دی راشه، او دی به تاسو ته شعر وایي، او چې موږ ټول یې واورو او مزه ترې واخلو نو ډېر خوند به وکړي. خوشحال خان څنګه یې؟ ښه او ښه یم، تاسو ښه یې؟ خیر دی الحمدلله. شعر ورته ډالۍ که. دا چې مونږ زور نه کوو، دا چې مونږ شور نه کوو، د جنګ نه ستړی مونږ ځکه جنګ نور نه کوو. زه به دې سر مات کړم، زه به دې ښکر وباسم، دا نشه بار نه زه سراسر وباسم. مونږ به سرکارون مني، مونږ به اغیارون مني، مونږ پښتانه یې صاحبه، مونږ به ستا پلارون مني. دا واچوه. اوس زما بازار ته خندا کال کلی و. سلام علیکم. خندا کال کلی و. په دې ټراوټ کې څوک مړ دی او د هغو لاسنیوي له به ځو، او دا شیمپو یې راوړی مې وه، بله ورځ اکسپایر دی راته ښکاري، نو دا واپس وړم او بیا به ځو. خندا دا ولاړ دی. دا سلام پکې وکئ. اوس
بس چې کوم دی ټیټابټ ته راورسېدو او زو دننه دغه ته جومات ته به ځو په جومات کې لاس نیوه کېږي او بیا د هغې نه بعد به ځو بازار ته لږ کارونه دی به وکړو خو ښه ده نن تاسو کتی شئ نور کله دې ځایونو پورې راشي خو نن رش نشته دی ټریفک چې دی نو هغه د نن دونه نه دی کم دی ټریفک او لاس نیوه وکړه او اوس ځو ګاډي طرف ته به روان شو زه به خوازخیل ته لږ ډېر کارونه دی به وکړو بیا به ځو کور ته بازار ته رالو او رش نشته دی نن ښه دی چې کوم دی نن ګزاره کوي نن رش نشته دی او دا خندادا دی او دا زه یم بس هلته کې رالو بازار ته دلته کې لکه میډیسن به رالو او دلته کې چې دی نو وړوکي لالا ناست دی دا زما تره دی او نوید دی السلام علیکم خیر وعلیکم السلام وصل دی ریم تاسو وکړو خو خیر بیزی دی خیر دی الحمدلله بازار ته راځي بازار ته راځي او دا دوایانې راغستې بس روجي مخه ده او خلک ماشاءالله نن لږ ډېر ژوندی شو دی راوتی دی نو زما خیال دی چې څوک څه قسمه سوداګانې یالي نه ځانه په وخت والی چې بیا هسې په زور بازارونو ته نه راوځي دې څخه ده دا میسج ښه او روژه څنګه ده ماشاءالله ډېره زبردست ده الحمدلله الله عبادت دی خدای پاک دې زموږ نه په ښه طریقه سره ادا کړي امین تږي شوي یې پکې که نه وږي شوي په ټیک ټاک ماشاءالله زبردست ستاسو روژه څنګه ده نوید خان نه تپوس وکړه دیو نو تپوس روانه ده بس صحیح ده صحیح ده وږي شوي یې که تږي شوي یې هیڅ هم نه وي یاره شکر دی الحمدلله دیو خو به اکثر ما لیدو سواړی چاول وتلو په دې ټیم کې اوس په هغې ته لکړی پول شو دی خو ځان یې کلک کړلی شو لکه څنګه چللی پیره شکر دی یار ښه روژه څنګه ده په یار ډېره مزیداره ده وږی شوی که تږی شوی څه حساب الحمدلله ښه برابر یم ستاسو دواګانې برابر یې څه درې په کېړه شوی دی که نه دی اوبو ته څه ته ګني جوسو ته نیمبو چې پې اچولی یا ګوړې شربت یو نسوار ټونډی پکې آزاد دی که نه په دې ماسپښیني کې بس بیا به ښه یو بازار ماحول دی تاسو لیدی شئ او فروټ دی او د ټولو به ورته اوس لکړه کېږي د روجې په ټیم کې ګورئ دا ولاګ او داسې چې حساب دی چې دا حل دی دا ماحول دی ختم شو اوس تاسې د بازار خیمه ماحول چیک کوي ځای په ځای باندې پارسي باندې ګڼه ده او خلک راوتلی دی خوازخیل بازار دی تاسو لیدی شئ دا وخت کې دا ماحول دی دا چې کوم دی تاسو لیدی شئ خوراکونه راوتلي دي ماحول دی زر روپے بابا گراولا ماما گراولا نو مزه زر روپے میانا ټماټر بسلو 100 روپے کیلو کا ټماټر وہ بھی ٹھیک ہے ټماټر 100 روپے کیلو دی که څوک پوره اچار دی کجوري دي ناري ده او سوپ دی ماحول چې دی نو ګرم دی لکه لمار اچار او مزیدار ماحول ګرم دی سوپ ملګرو روژه ده د خلکو سره چې خبرې کوئ نو لکه هر څه ته سوچ کوئ که نه نو اوس تللی وم اخوا غوښه مې راغسته نو هغه سړي ته مې ویل ما دا غوښه نه څه شي دا اورې بد به دې راته وکتو وایي دا هر څه شي ده نو د خبرې مطلب دا دی چې زما وړه صرف د میخین څاروي غوښه او هغه چې دی نو ما یې که چېرته غوا کټۍ دغه شی نه نو چې نه وړم اورې نو بیا مې ته غوښه راواغسته وروسته مې ورته وویل ما یې اوس د چې شي نه نو بیا یې وویې
ناول دغه دا مطلب و چې لکه دا د یوسف جان په شان دی دغه دی که نه دا را خوازخیلې منډایي حل دی تاسو لیدی شئ سو د بازار واپسې وکړه او روان یو زه کور ته او چې څونه په وخت لاړ شو نو هم رښه ده